السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست، طبیعتونه به مو سم وي. د ویډیو عنوان مو دی د لومړی جنسي اړیکې تاثیر پر راتلونکو جنسي اړیکو. ګرانو دوستانو، ستاسو لومړی جنسي اړیکه ډیر تاثیر لري ستاسو پر راتلونکو جنسي اړیکو باندې. نو د لومړی جنسي اړیکې ته باید موږ علم ولرو، آګاه واوسیږو ترڅو په صحیح توګه جنسي رابطه ولرو. راځو وایي که چیرې لومړی جنسي اړیکې کې مشکل درلودی یا هم د دې سبب سوی دی چې ستاسو پر فعلي روابطو باندې غلط اثر وکړي، نو موږ تاسو ته یو ځای درکوو چې تاسو اوس هم کولی سئ خپل لومړی جنسي اړیکه ترمیم کړئ. د جنسي مسایل ډیر حساس مسایل دي او ډیر زموږ په وجود کې ډیره لویه برخه لري او ډیر مهم دي. یعنې که چیرې ستا اوله جنسي رابطه ښه نه وه، یا مثلا ستا په نظر متضرره وه، ته کولی سې نن هغه سمه کړې. راځو څنګه یې سمولی سې، د اړوند خبرې کوو. وایي جنسي رابطه داسې ده لکه نورې ناروغۍ، باید جنسي مسایلو اړوند معلومات زموږ ډېر وي ترڅو وکولی سو ښه جنسي رابطه ولرو او خپل د ژوند ملګري ته صدمه ونه رسو یا هم ځان ته صدمه ونه رسو. راځو موږ روانشناسان عموما د دې لپاره چې یو څوک ښه پوه کړو نو خپل ځان مثال یادوو او یا هم راولاړېږو د خپل مراجعینو مثالونه وړاندې کړو. زه به نن ځان درته یاد کړم. زما لومړی جنسي رابطه زما د لومړي خاوند سره څو مشکلات یې درلودل. اول، زما خاوند د شوګر ناجوړي درلودل، د ډېر کوچنیوالي څخه پخته سوی و. په صحي توګه د شوګر د ناجوړي تداوی نه و سوی. دا د دې سبب سوی و چې دی جنسي مشکلات ولري. دوهم، واژنیزم زما د لومړي جنسي رابطې مشکل و. ما د واژنیزم ناجوړي درلودل. واژنیزم ناجوړي داسې یو ناجوړي ده چې دا ښځه دا نسي تحمل کولی چې یو خارجي جسم د دې وجود ته دننه سي. دلته ډیر شدید د درد احساس کوي او کله چې د دې سره جنسي رابطه نیول کېږي د خپل پښې ټینګوي او نه پرېږدي د خاوند یې جنسي رابطه ورسره ونیسي. دلته دې ته موږ واژنیزم وایو. دا واژنیزم ناجوړي په بعضې انسانانو کې جوړیږي او په بعضې انسانانو کې بیخي حتی جوړ نسي چې دا ښځه په هېڅ وجه ځان و جنسي رابطې ته نه اماده کوي. خوشبختانه زما تداوي وسول ځکه چې ماته زما کورنۍ ډېره توجه وکړل او ډاکټران هم و ډېر په صحي توګه زما تداوي وسول. راځو بعضې کسان کېدای سي تداوي ونیسي یا مثلا د تداوي امکانات نه وي، ښه ډاکټر نه وي، چیرې بیایي، څنګه یې تداوي ورکوي. نو په دې خاطر زموږ لومړی جنسي رابطه امکان لري د دغه ناجوړیو له وجې، مثلا د وینې د فشار له وجې، د وینې د ګاټه کېدو له وجې، دا ټول شیان زموږ په جنسي رابطو باندې تاثیر کوي. نو د دې لپاره چې تاسو واده کوئ، مخکې له دې چې واده وکړئ، د دې لپاره نه تاسو میړه ومایي، نه باید یو د بل د بدن اړوند معلومات حاصل کړئ، مکمل چیکاپ وکړئ، خپل ځانونه خپل د بدنو څخه آګاه کړئ. ګورئ، ناجوړي د خدای ورکړه، د خدای موږ ته ناجوړي راولي. بعضې انسانان په دا باور کوي وایي زه چې واده کوم مثلا د زوم ټیسټ ورکوم یا د معاینې د مژور ټیسټ کوم چې ته ولرې ناجوړه خو نه یې. نه خیر، په دا نیت به ټیسټ نه کوئ. تاسو د دې لپاره چې واده وکړئ خپل د بدن فل چیکاپ به کوئ. د دې لپاره په دې پوه سئ چې تاسو په بدن کې کوم کوم شیان شته. اوس طب ډېر پرمختللی دی، موږ کولی سو د ټولو ناجوړیانو سره مبارزه وکړو، دوا وخورو او ځان نورماله کړو. خو اصلي مهم خبره دا ده چې د بدن د حاله به خبر یې. په جنسي رابطه کې چې یو شی ډېر مهم دی هغه جنسي معلوماتو درلودل دي. که چیرې تاسو جنسي معلومات ولرئ، تاسو کولی شئ ښه جنسي رابطه برقرار کړئ، او که تاسو جنسي معلومات نه لرئ، معلومداره خبره ده تاسو ښه جنسي رابطه نه برقرار کوئ. ستاسو جنسي رابطه به متضرره وي او تاسو به خپله هم ګډوډ یاست. راځو دا زما د لومړۍ جنسي رابطې مشکلات ما تاسو ته وویله. یو، زما د میړه د شوګر ناجوړي وه، زما د واژنیزم ناجوړي وه، بل د نه معلوماتو خالیګاه وه. نه ما معلومات درلودل، نه زما میړه معلومات درلودل چې جنسي رابطه څه ده. او بل وهم، ویره هم زموږ په جنسي رابطه کې وه. او بل مشکل چې زموږ په جنسي رابطه کې و د اعتماد به نفس نشتون و. زما میړه اعتماد به نفس نه درلودی. هغه خپل پلار خپل خدای باله، ناس به وویلی بیا شکر پلار می کور را برابر کړی دی. اوس نو ته راسه،
پلار کور در برابر کړی دی، ته شکر پر باسې صحیح دی چې شکر دی خدای موږ ته کور را کړی دی، نه چې پلار. متاسفانه زموږ په پښتني ټولنه کې انسانان خدای ورکوي او په مځکه کې په خدای پسې ګرځي. دغه یو مشکل دی چې په روابطو کې موږ ګډوډۍ حسو. ګورئ الله جل جلاله په قرآن شریف کې ویلي دي، وایي تاسو په بل خدای پسې مه ګرځئ. وایي زما بندگان دا رقم برخورد کوي لکه دوی ته چې دا روزي یو بل سبب ورکوي، وایي روزي ورکوونکی زه یم. هر څه چې تاسو په ژوند کې لرئ خدای درکړي چې نه انسانان، نو بل خدای ځان ته مه معبودوئ، ځکه چې زمیني خدای ناپوه دی. زما خسر ناپوه و، هغه خپل اولادونه ګرده ناروغ روزلي وه. دغه ناروغ روزل، اعتماد په نفس نشتون، دا د دې سبب شو چې هغه ښه جنسي رابطه ونه لري. په جنسي رابطه کې یو شی چې ډېر مهم دی د معلوماتو درلودل دی، د خپل بدن اړوند جنسي معلوماتو درلودل دی، او جنسي رابطې اړوند په مفصل توګه پوهه ده، بیا و جنسي رابطې ته تګ دی. ځینې کسان بیا عجیب و غریب فکرونه لري. دوی فکر کوي دا جنسي رابطه چې موږ نیسو، ګورئ دا د جنسي رابطې د واژن د شروع څخه بیا تر هغه ځای پورې چې مثلا تناسلي آله داخلیږي، دلته موږ یو تونل لرو. د دغه تونل کې زموږ د بکارت پرده هم ده د ښځو. ځینې کسان دغه تونل ته ډېر په جدي سترګه ګوري، ډېر ورته عجیب و غریب معلومیږي. مثلا احساس کوي چې ولا په دا تونل کې یو شی دی چې باید خراب نسي. بله تونل حساس دی، لیکن دا تونل د دې سبب نه کیږي چې یو څوک په رواني ستونزو اخته سي، یا دا تونل ته دخول د دې سبب نه کیږي چې یو څوک په رواني ستونزو اخته سي. دا د تونل سره غلط تماس د دې سبب کیږي چې موږ په رواني ستونزو اخته سو. میړه و مینه د جنسي رابطې اړوند معلومات نه لري، د نارینه هېڅ نه یې زده چې ښځه څنګه تحریک کړم، نو چې هغه د ښځې په تحریک نه پوهېږي، معلومداره خبره ده ډایرکټ دخول کوي، او ډایرکټ دخول د جنسي روابطو د خرابوالي سبب کیږي. ګرانو ځوانانو، تاسو چې غواړئ نوی جنسي رابطه ونیسئ، کوشش وکئ چې دغه خبره مد نظر ونیسئ چې ستاسو ښځه اول و تحریک ته ضرورت لري. نارینه دا رقم ژر تحریک کیږي، مثلا د ښځې بدن یې ولیدئ ژر ورته جذب کیږي او تحریک کیږي، ښځه ژر نه تحریک کیږي. د دې لپاره چې تاسو خپله ښځه تحریک کړئ، تاسو کولی شئ زما په یوټیوب چینل کې ویډیوګانې وګورئ چې ښځه څنګه تحریک کوي، تحریک څنګه مسایل لري. نو مهم خبره دا ده چې د بدن چکاپ وکړئ، د ځان اړوند معلومات حاصل کړئ، د ځان تداوي وکړئ، یو بل ته توجه وکړئ، او کوشش وکړئ جنسي رابطه د ښځې د شدید تحریک په صورت کې وسي. که ښځه شدید نه یي تحریک، جنسي رابطه د دخول د لارې ورسره وسي، ښځه متضرره کیږي، هم د رواني اړخه هم په فزیکي اړخه. نو هڅه وکړئ چې دغه شیانو ته توجه وکړئ. او هغه کسان چې ستاسو جنسي رابطه اوله برقراره سوې ده، اوس مو نورماله ژوند روان دی، تاسو خپل د لومړۍ جنسي رابطې څه بدې خاطرې لرئ، حل لاره یې دا ده چې تاسو راولاړ سئ، یو د بل سره کښېنئ، یو روانشناس ته مراجعه وکړئ. که چیرې روانشناس ته د مراجعې توان نه لرئ، او یا هم دا اړوند ښه روانشناس نه دی در معلوم، تاسو کولی شئ زما روشن شمارې ته میسیج وکړئ، میړه و مینه مشاوره واخلئ، ځکه چې مشاوره د هر میړه د مینې د منحصر په فرد ده. د یوه زوج کیسه د بل زوج سره یو شی نه ده، د یو زوج مشکل د بل زوج سره نه دی یو شی. نو زه ستاسو د زوج د حالاتو مطابق کولی شم تاسو ته مشاوره درکړم، او زه مشاوره وړیا ورکوم، البته چې مزاحمت نه وي مشاورهیي. بل تاسو هڅه وکړئ چې خپل معلومات ډېر کړئ. کولی شئ زما یوټیوب چینل وګورئ، زما په یوټیوب چینل کې ویډیوز وګورئ، داسې تاسو کولی شئ معلومات مو ډېر سي او جنسي رابطې ته په صحیح توګه داخل سئ. هغه کسان چې تاسو اوس په جنسي رابطه مو اوله کړې ده او متضرر یاست، یو پیغام چې تاسو ته لرم هغه دا دی چې تاسو د نن جنسي رابطه سمه کړئ. د نن جنسي رابطه د ښځې د تحریک پر اساس وکړئ، د نن جنسي رابطه و ښځې سره توجه وکړئ، د ښځې خیال وساتئ، او هغه څه چې ښځه غواړي چې زما په یوټیوب چینل کې ګڼ شمېر ویډیوګانې شته، تاسو هغه ښځې ته ورکړئ، انشاءالله ستاسو رابطه به ترمیم سي. مننه چې غوږ مو نیولی و.